په غونډه کې د راغلي پلاوي ترڅنګ د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي نصرالله حذیفه، د اداري چارو مرستیال الحاج مولوي اکرام الدین بصیري، د همغږي چارو مرستیال الحاج مولوي حسام الدین حاجي اکا، د پلټنې مدیر مولوي حمید الله عابد، د مدیریتونو مدیرانو، د مرکز لښکرګاه 10 امنیتي حوزو او د 4 امنیتي کنډکانو مسؤلینو ګډون کړی و. د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو امیر ملا عزت الله قاني ویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پلټنې لوی ریاست څخه د راغلي مشر ښاغلي احمدزي ویل د پلټنې مسؤلین پر کارونو باعث کوي او باعث والی د نظام د استحکام لپاره یو مهم اصل دی. موږ او تاسو باید د پلټنې د پلاوي سره په ګډه کار وکړو او د خپلو جستامونو او قطعاتو په ارزیابۍ کې ورسره همکاره اوسو. نوموړي زیاته کړه چې یاد پلاوي به د اداري اصولو د تطبیق، د مالي چارو څخه د بررسۍ او د حکومتولۍ د چارو څخه څارنه او ارزیابي ترسره کړي. د په خبره یاد پلاوي به د مرکز لښکرګاه ولسوالۍ کې د امنیه قومندانۍ اړوند په ټولو جستامونو او قطعاتو کې خپل بررسي بشپړه کړي او شته ستونزې او لاسته راوړنې به د مرکز کابل سره شریکه کړي. هغه به ټولو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د کمبوداتو په اړه به مرکز ته پوره معلومات ورکړي او د حل په موخه به د امکان تر حده اجرات وکړي. په وروستۍ کې د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال ښاغلي حذیفه راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې په هره برخه کې به ورسره مرسته وکړي. هغه ټولو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د راغلي پلاوي سره په ګډه همکاري وکړي او په کارونو کې اسانتیاوې ورته جوړې کړي.